اته هغه ناوړه عادتونه چې خلاقیت له منځه وړي. که له ځان سره دا فکر کوئ چې زیاتره خلک له نوښتونو سره د دنیا ته راغلي او تاسې ترې بې برخې یاستئ، تېروتنه کوئ. ځینې خلک نوښتګر دي ځکه چې نوښت یې کړی. کارپوهان په دې باور دي چې نوښت یو مهارت دی چې زده کولی یې شئ. نو د نورو مهارتونو په څیر تاسې باید له عمل او هڅې سره نوښتګر واوسئ. نوښت یوازې په دې نشي کېدی چې موږ دې هره ورځ له ځان سره همدا کلمه زمزمه کړو. که غواړو نوښت وکړو، هره ورځ باید هڅه وکړو او خپل فکر د نویو کارونو په لور برابر کړو. نو په دې باید پوه شئ چې د نوښت په مخ کې لوی خنډونه هغه ناوړه عادتونه دي چې موږ په خپل ذهن کې ځای ورکړی. په دې مطلب کې اته هغه ناوړه عادتونه در پیژنو چې خلاقیت له منځه وړي. که تاسو هم دغه عادتونه لرئ، ښه ده چې نور یې هیر کړئ. لومړی، د نورو په اړه قضاوت کول. د نوښت لپاره باید نوي نظرونه او مفکورې ولرو، څو نوي اختراع وکړو. که چیرې په خپلو نوښتونو ژر قضاوت وکړئ، دا د دې لامل کیږي چې پر خپلو کارونو شکمن واوسئ او د نوښت کمه نتیجه ووینئ. د بیاکتنې پروسه په جلا توګه ترسره کړئ. لومړی دې ته اجازه ورکړئ چې خپل خام نظرونه مو وړاندې کړئ او وروسته کولی شئ په غوره نظرونو او نوښتونو مو رامخته کړئ. دویم، جرأت نه کول. که تاسې له خطرونو څخه ویره لرئ، نو دا به بله شکه تاسې لپاره اوسنۍ لارې انحراف کولو کې ستونزمن وي. که غواړئ چې نوښتګر واوسئ، باید زړور واوسئ او هغه واړه کارونه چې مخکې مو خنډ ګرځي له مخې لیرې او یا بابیزه وګڼئ. شته فرصتونه چې په مخ کې یې لرئ وازمایئ. ډار د نوښت په مخ کې تر ټولو لوی خنډ دی. دریم، له ماتې ویره. له ماتې ویره موږ نه پرېږدي چې نوښت وکړو. که زموږ هدف د ناکامۍ او تېروتنو مخنیوی وي، نو موږ چوپ او محافظه کاره یو. نوښت یعنی د هغو فرصتونو ازمایل کول چې موږ مخکې لرو. نوې زړه راښکونکې مفکورې چې په خپل ذهن کې لرو د ټولو هغو تېروتنو ارزښت لري کومې مو چې له دې مخکې کړي دي. څلورم، له نور سره خپل ځان برابرول. کله چې ځان له نور سره پرتله کوئ، دا مو په ذهن کې نوښت او هغه څه چې تاسې یې د خپل ژوند د ښه کولو لپاره لرئ یو مخ له منځه وړي. د خپل ځان لپاره معیار وټاکئ، خپله لاره خپله وټاکئ او له نورو سره هیڅکله ځان مه پرتله کوئ. په دې دنیا ستاسې لپاره تر ټولو ستره ډالۍ ستاسې نوښت دی. پنځم، د ډاډ نه لرلو اندېښنه. ډیر خلک د ډاډ نه لرلو له امله اندېښنه کوي. دا خلک غواړي چې هر څه سم او منطقي وي، خو د نوښت لپاره موږ باید د ډاډ منلو جرأت ولرو. که پر یو څه پوره ډاډمن نه یاستئ، ډیره اندېښنه ورته مه کوئ. نوښت یو عادت دی او غوره نوښت د ګټورو عادتونو هغه پایله ده چې موږ ته دا توان راکوي څو له تخیل څخه ګټه پورته کړو. د دې لپاره چې یو نوښتګر شخص واوسئ، له تېروتنو مه ډارېږئ. شپږم، له نیوکو ویره. په کار کې له نورو نظر اخیستل ښه دي. په خپلو کارونو کې د نورو سالمې نیوکې هم ومنئ، خو په دې شرط چې دغه نیوکې او نظرونه هم باید ونه ځوروي. موږ ټول د نورو نظرونو ته اړتیا لرو. د نورو خلکو نیوکې د دې لامل کیږي چې موږ پرمختګ وکړو. له نیوکو ویره زموږ ماتې او ناکامۍ یقیني کوي. اووم، پر ځان باور نه لرل. پر ځان بې باوري په اوږدمهال کې زموږ پر وړتیاو باندې منفي اغیزه کوي. د نوښت لپاره غوره لاره لومړی پر خپل ځان باور دی. اتم، بې ځایه اندېښنې. نوښتګر خلک پوهیږي چې په یوه ځانګړې موضوع کې ډیره بوختیا او تمرکز کول د خلاقیت اصلي ریښه ده. مهمه دا ده چې که تاسو غواړئ نوښتګر واوسئ، دا مه هیروئ چې هر څومره چې تاسې پر خپلو کارونو ښه تمرکز ولرئ، هغومره به مو ذهن روښانه او نوښت به مو کړی وي. نوښت هغه شعوري هڅه ده چې نوې غوښتنې رامنځته کوي او په ښه ډول یې ځواب وایي. هر څوک کولی شي چې په ژوند کې نوښتګر واوسي.
د دې هر شخص په هڅو کلک هوډ او پلان پورې اړه لري. که نوښت نه وای په نړۍ کې به دومره ستر بدلونونه نه رامنځته کېدل. د نوښت کولو لپاره ټول هغه عادتونه له ځانه لرې کړئ چې د نوښت مخه مو نیسي او هغه خپل کړئ چې د بریا او نوښت سبب مو ګرځي.